ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. دوستانو نن یو څه درته وایم، خو تاسې هم قضاوت وکړئ. که ښه وایم شریک یې کړئ او که غلط وایم نو په ما هم نیوکې کولی شئ. د شهزاد محمدي په اړه یو څو خبرې دي، دغه په غور سره واورئ. دوستانو هغه کس چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ښامار بلل کېده، هغه کس چې په 40 ورځو 50 ورځو او ټیسټ لوبو کې د افغانستان په سطحه تر ټولو ډېرې منډې جوړې کړې، هغه کس چې د افغانستان په ټولو لوبغاړو یا بیټسمینانو کې سټرایک ریټ یعنی اکانومي او ایوریج پورته دی، هغه کس چې په کومه لوبه کې 13 یا 50 منډې کړي، هغه لوبه په هر حال افغانستان ګټلې، هغه چې د نړۍ په هر میدان کې د ویکټو شاته ولاړ وي او په پښتو ژبه چغې وهي، په لیګونو کې پښتو وایي. دا تیر ټي10 لیګ کې یوازینی لوبغاړی همدا و چې په پښتو ټولې خبرې کولې، هغه کس چې اوس هم په افغاني پاسپورټ خارجي هیوادونو ته سفرونه کوي. خو موږ ځینې نامرده پښتانه افغانانو ورڅخه دا حق اخیستی، هغه ته مو پنجابی ویل، هغه ته مو جاسوس ویل. ظالمانو که په کرکټ کې لوبیږي یا نه، ځای جوړیږي یا نه، خو د افغانیت حق خو ورڅخه مه اخلئ. مونږ ته په خېټه وزن پورې څه نوموړي هغه څه کړي وو کوم چې د افغانستان او ملت په ګټه کې وو. افغان کرکټ مینوال تل خوشحاله ساتلي، افغانانو ته یې مینه ورکړې. زه نه وایم چې ضرور دې کرکټ ته راشي، خو داغونه او تورونه ورباندې مه پورې کوئ. رښتینی افغان د مینې ټوکو ټکالو څېره غنمرنګ شهزاد محمدي و. نو دوستانو تاسو زمونږ دغه خبرې سره 100% موافق یاست، لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر هم شریکئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان.